مستری کم یو دی وروره زه یم ګاډي وګوره خرابه ده یاره وروره څه په سوی دی دا کومه دی موټر داره څه په سوی دی ګرانه موټر ولکه استاد دا موټر سهار وخت په سټارټینګ کې ډېر اړې کوي نه سټارټېږي ور پر لارې چې را روان دي چوک چوک کېږي د پلوټ کله پلوټ چې دا رقم چمونه کوي دا موټر سر نه په خلاصېږي زه به اوس وګورم انشاءالله ته وګوره زه به 15 منټه کې راځم هلته مې څه کار دی ما چې برابره که وروره سهار مې دی ستړی کړي کشنیان د کار نشي راکولی امبولانس دې سر خلاص کړه سمه ده انشاءالله صحیح ده وروره کور دې ودان پیرکه څه به سوی دی استاده دا فلټره کچره نیولې ده نو فلټره کچره نیول ته څه به کوې نو فلټر به ما ولا خلاص کړه یا فلټر یې مه خلاصو د انجکټران یې هم را خلاص کړه پلګان یې هم را خلاص کړه انجکټران به هم ور بدل کړو چې 15-16 زره روپۍ د اړې خو وځي نو یار سمه ده انشاءالله ښه استاده موټر دې برابر سو ښه برابر سو څه شي خراب وروره خالي فلټر کچره نیولې وه زمانه ته دی وکړه پر دا تړو باندې پټرول مو راچو دا ګرې کلم کل په ګاډي کوشش کیږي پر پام باندې راچو د 15 په 10 پوله لچ مکو نو باندې ګاډي نه خراب نه بار وخت مستری در روانه کور دی ودان الله دې عزت وکړه الله دې قدر وکړه 4 پیسې ځوان سل پیسې به ګران شاب خالي سل پیسې سل پیسې د حساب لا وای خدای دې کور ودا والله یا نه زموږ خپل غلطي درځي پټرول چپاو راسته ورچ کو بیا نو ګاډي ارځي خراب دی استاد دا سل پیسې د سل پیسې د چیز غدي دا موټر فلټر چې شرانه ولې واغه غي نو ما ته ویلې چې انجکشن یې را خلاص ک پلګان یې را خلاص ک ته ولاړ خالد فلټر ور صفا کی وای دغه سل پیسې واخه دا رقم خو نه کار نه کیږي لکه ته چې کې ته بل څه بل ور چران نه ای څه کې ځوانه آرام ته د دوه شوق سوي دي آرام دوه غټه په دې دنیا کې به ته د جنت کور جوړ کې ځان ته به جنت جوړ کې مګر سړي رقم د خلکو د پاره په دوزخ کې کورونه ستا یاد ساتي دا خبره ملګرو بېشکه حلاله کموي په هغه کې ډېر برکت خدای پاک یې شه دی اور حلاله کې ډېر سکون دی اور حرامه چې څومره زیاتې په هغه کې بېچیني ده برکت نسته ځکه چې حلاله لقمه وګټې حرام خو هر څوک ګټلی سي دا میسج سره شیر کړي جزاک الله